السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په سکرین چې دا کوم ویډیو تاسو ته په نظر راځي اوس به داسې قسمه ویډیوګانې مونږ پری اپکاسټ په خپل موبایل کې څنګه جوړو. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته نن سبا داسې قسمه ویډیوګانې ډېرې زیاتې په ټرینډینګ کې دي او بلهاشه یوټیوبر چې کوم دي هغه خپل یوټیوب د لپاره دا قسمه ویډیوګانې جوړوي او د دې نه ښې بلهاشه پیسې ګټي. که تاسو د ټیک ټاک د لپاره فیسبوک د لپاره یا د هر یو پلیټ فارم د لپاره داسې قسمه ویډیوګانې جوړول غواړئ پری اپکاسټ، نو په نننۍ ویډیو کې در سره پوره طریقه کار شریکوم. بالکل فری به تاسو پرمپټ هم لیکئ. د سره به تاسو دا فری ویډیوګانې د ای آی نه څنګه جنریټ کوئ په خپل موبایل کې. نو دوستانو د ټولو نه اول به تاسو لاړ شئ په ګوګل کې به ویډیو ان یو څنګه چې تاسو ته په سکرین په نظر راځي دا به سرچ کړئ. د دې د سرچ کېدو نه بعد به دوستانو تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو شي. تاسو به په جیمیل باندې کلیک کړئ، دا به تاسو د خپل جیمیل سره کانټیکټ کړئ. دوستانو د لکشن لوډینګ نه پاس به تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو شي. په دې ځای کې چې تاسو کم یو جیمیل تاسو سلیکټ کول غواړئ هغه جیمیل به سلیکټ کړئ او د سلیکټ کېدو نه بعد به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د لکشن لوډینګ بعد به تاسو ته دا ویب سایټ کولاو شي. اوس دوستانو په دې ځای کې موږ ته دا انټرفیس شو دلته ای آی ویډیو جنریټر او ای آی کریکټر جنریټرز دي. اوس دوستانو په دې ځای کې به مونږ څنګه یو ویډیو مکمل تیارو، د ویډیو د لپاره به پرمپټ څنګه لیکو، د سره به د دې لپاره مونږ د تصویران او د ویډیو اواز د دې لپاره به مونږ کمی طریقې استعمالو. نو دوستانو A to Z درته ښایم. د ټولو نه اول به مونږ لاړ شو په دې ځای کې په ای آی ویډیو جنریټر باندې به کلیک وکړو. دې ځای کې زموږ سره دوه قسمه آپشنز دي، یو ای آی کریکټر جنریټر دی، بل زموږ سره ای آی ویډیو جنریټر دی. نو چونکې دې ځای کې اوس مونږ ای آی ویډیو جنریټ کوو نو تاسو به په ای آی ویډیو جنریټر باندې کلیک وکړئ. نو د ویډیو جوړولو نه مخکې جنریټ کولو نه مخکې به د یو پرمپټ ضرورت وي. اوس دوستانو پرمپټ څه څیز دی؟ پرمپټ په ساده ژبه کې تاسو چې کومه سټوري تیاروئ چې په دې کې به څه سینز وي، لکه مطلب دا چې دا ویډیو به په خاریه کې د دې بیک ګراوند به څنګه په دې کې به کریکټر د چا چایي، نو تاسو د هغې مطابق به لاړ شئ او په چیټ جی پی ټي کې به یو پرمپټ تیار کړئ. چیټ جی پی ټي ته به تاسو سمپلی لاړ شئ او په چیټ جی پی ټي کې به تاسو ولیکئ چې ماته یو پرمپټ پکار دی چې په هغه کې به د کلي ماحولي سهار ټیم به انوار به راخیږي او ماشومان به سکول ته ځي. دا به سمپلی تاسو په اردو کې هم لیکلی شئ، په پښتو کې به هم ولیکئ او تاسو له به چیټ جی پی ټي هغه پرمپټ تیار کی په انګلیش کې. تاسو ورته ولیکئ چې دا پرمپټ ماله پکار دی په انګلیش کې. هغه پرمپټ چې تیار شو نو تاسو به بیا راشئ واپس او په ای آی جنریټ باندې به کلیک وکړئ. د ای آی جنریټ کېدو نه بعد به تاسو په دې ځای کې خپل پرمپټ چې کوم دی هغه به پیسټ کړئ، کې به په سمارټ کلیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سمارټ کلیک باندې چې تاسو کله کلیک وکړو نو دا به تاسو ته سینز جوړ کړي. دوستانو دې ځای کې به لکشن لوډینګ وکړي. د لوډینګ نه بعد به چې تاسو څومره سټوري ده هغه به دا په مختلف سینز کې کنورټ کړي. اټومیټیکلی به دا تاسو چې تاسو کومه سټوري ده کم پرمپټ دی هغه به په مختلف سینز کې کنورټ کړي. نو اوس دوستانو تاسو دې ځای کې وګورئ چې زما چې کم پرمپټ و هغې ماته په مختلف سینز کې کنورټ کو، لکه مطلب 4 5 یا 10 پورې تاسو له دې ځای کې سینز جوړئ چې په اوله کې به په سټارټ کې څنګه وي، د هغه نه بعد به بیا چې کم دویم سینز دی یعنی ډفرنټ سینز په دې ځای کې تاسو له دا اټومیټیکلی تیار کی. دوستانو دې ځای کې زموږ کریکټر تیار شو. د کریکټر نه بعد به مونږ دویم نمبر چې زموږ کم ګول دی په هغه مونږ ته اوس کریکټر پکار دی. لکه مطلب ته په ویډیو کې ورکړي چې ماشومان به د سهار سکول ته ځي یا یو الک یو جینۍ به سکول ته ځي، نو په دې ځای کې الک او جینۍ چې کم دي نو دا ځان له کریکټرز دي. نو په دې ځای کې په دویم نمبر ګول کې به زموږ سره چې کم الک یا جینۍ چې دا کم کریکټر جوړیږي هغه به مونږ ته وښایي چې دا به تاسو په ویډیو کې دا ستا مین کریکټرز دي. نو دوستانو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما په ګول نمبر 2 کې چې زما کم کریکټرز وو هغه هم ریډي شو. اوس دوستانو د کریکټر نه بعد به زما د سټوري چې کم بورډز دی هغه به ماته ریډي کېږي. زما چې څومره سټوري ده هغه به جوړیږي، شاته به بیک ګراوند هم لګي. دې سره چې زما د ویډیو کم مین کریکټرز دي هغه به په دې ځای کې لګي او ماته به مختلف سینز تیاریږي، مختلف اپیسودز به تیاریږي او هغه به دې ځای کې ماته شو کېږي چې ستا اولنی چې کم کریکټر و هغه دا تیار شو. څنګه چې زما په پرمپټ کې مختلف سینز جوړ شوي تاسو ته چې په سټارټ کې ما ښودلي هغه سینز به اوس په دې ځای کې کریکټر سره ماته په نظر راځي. اوس دوستانو څلورم نمبر چې زموږ سره کم آپشن دی هغه دی د ایډیټینګ. اوس دوستانو په ایډیټینګ کې مونږ څه کولی شو؟ نو دوستانو د ټولو نه اولنی چې کومه د ویډیو کم سب ټایټلز دی، لکه مطلب چې کله ستا ویډیو پلی کیږي په دې ویډیو کې خبرې کیږي نو که دا ته چېرې په سکرین باندې راوستل غواړي
کوم اواز ویل کیږي نو هغه د ځکه سب ټایټل ته لګولای شي، خو د ځکه ما نو ټایټل ولګول، لکه مطلب زه هغه ټایټل په خپل ویډیو کې شو کول نه غواړم. د سره سره دوستانو مختلف قسمه لینګویجز دی په دې ځکه هندي هم په دې کې شامل ده، او د سره سره چې کوم پونټ تاسو خوښیږي نو په هغه کې تاسو سب ټایټل چې کوم دی هغه به تاسو د ویډیو په بیک ګراوند باندې په نظر راځي. نو دوستانو ما په نو ټایټل باندې کلیک وکړو، تاسو هم د ځکه که تاسو ټایټل لګول غواړئ یا نه لګول غواړئ هغه په تاسو باندې ډیفینډ ده. اوس دوستانو په دې ځکه بیک ګراوند میوزیکس دی، په دې ځکه چې څومره میوزیک دی هغه نان کاپی رائټ، لکه مطلب دا که دا تاسو جوړ کړئ په یوټیوب یا فیسبوک ټیک ټاک کې نه تاسو ته کاپی رائټ نه درکول کیږي. نو دوستانو په دې ځکه چې تاسو کوم یو هم بیک ګراوند ساوند خوښیږي نو په دې ځکه دا تاسو لګولای شئ، ورسره د دې ایڈجسټمنټ هم کولای شئ. که تاسو نارمل اواز خوښ وي یا دا تاسو تیزول غواړئ یا که فرض کا تاسو بالکل په دې باندې وایس لګول نه غواړئ نو د دې طریقه کار دی چې په 11 لیب کې تاسو دغه کم چې پرامپټ دی هغه کاپی کړئ او بالکل تاسو ته یو وایس یا خپل وایس هم په دې باندې تاسو اډ کولای شئ. اوس دوستانو زما چې کوم ویډیو هغه مکمل تور باندې کمپلیټلی جوړه شو، نو دوستانو په جنریټ باندې به زه کلیک وکم، د جنریټ کېدو نه بعد به اتوماتیکلی زما چې کوم ویډیو دا هغه به مکمل تیار شي. اوس دوستانو په دې کې زما ویډیو تیار شو، که په دې ویډیو باندې تاسو خپل आवाज لګول غواړئ یا تاسو وایي چې نه زه په دې باندې د بل ډیفرنٹ आवाज لګول غواړم، نو دوستانو د دې لپاره زما په یوټیوب کې کورس دی هغه تاسو فری جوائن کولی شئ. په هغه ځای کې تاسو کتلی شئ چې په 11 لیب کې موږ څنګه ډیفرنټ اوازونه کولی شو، اتوماتیکلی هغه اوازونو ټوټل طریقه کار هم تاسو ته به هلته میلاو شي. اوس دوستانو دا ویډیو زما تیار شو، د تیارېدو نه بعد دا ویډیو زه ډاونلوډ کولی شم او د فیسبوک، یوټیوب او په هر یو پلیټ فارم باندې دا زه اپلوډ کولی شم، د دې کاپی رائټ ایشوز به ماته نه میلاویږي. نو دوستانو که ویډیو د باندې خلک یې دلی ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.